بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینناکو اوریدونکو کتونکو د نقیب کلزی لخوا نیکی هیلې شیچاري قبول کړي. دوستانو دا د زما یوټیوب چینل په دا باندې زه په مختلف شخصیات باندې چې هغه پښتانه افغانان وي که په لر او په بر کې وي هغه قوم ته دوکه ورکړي د تاریخ په دغه اوږدو کې یا په موجوده صورتحال کې د دوی شیطاني چهره ابلیسي چهره یو ډریکولا کردار و قوم تو نوجوان نسل ته زه ورښیم د تاریخ یو بل رخ و دنیا ته ورښیم چې هېڅوک هم نه بیانوي. ستاسو ورور نقیب کلزی بې بیان کې نن به هم زه په یو داسې سړي باندې غږېږم چې هغه ته زه انسان نسم ویلی، انسان چې شي حیوان نه نسم ورته ویلی. هغه دی جنرال عبدالرازق قاچاقزی چې زه و ده ته سپاهي، لغړی، ټګ، قاتل، ویشي او د بربریت یو چهره وایم. دا څنګه یو داسې انسان دی چې د مکتب څخه د مدرسې څخه صرف د ملا صاحب په یوه چپلاخه باندې راووتی او بیا جاهله ګرد عمر ووسېدی او بیا در جرنل در ودې پرې څنګه ورسېدی، څنګه د 11,000 انسانانو قاتل دی جوړ سلو. دغه لغړی، دغه ټګ، دا قاتل به نن د یو بل رخ د ښکاره کمه چې د سکول او د ملا د مدرسې او د جومات څخه چې څوک راووځي نو بیا یو قاتل څنګه جوړ سي. پر دا باندې به مجلس کوم. خو تیر چې ما یو ویډیو جوړه کړې وله ډولزن ولی یعنی ایمل ولی یعنی نامکمل ولی خان باندې چې ما کومه ویډیو جوړه کړې او پر هغه باندې بیخي زیات کمنټونه راغلي دي. غواړم چې یو څو نظرونه سره شریک کړم. لکه اوس فخر عالم وایي چې په پښتنو کې خو اتلان او ایروګان هم تیر سوي دي، ته پر هغه ولې نه غږېږه؟ واقعي میرویس هوتک بابا، احمدشاه بابا، پیر دا رقم جمال الدین افغاني، دا رقم پیران، دا رقم سرداران لکه سردار ایوب خان غازی شهید یا رحمان بابا، خوشحال خان خټک او دا رقم ملا محمد عمر مجاهد او د زوی رو اتل ملا یعقوب خوند او د سلطان ټیپو ترین او دا رقم نو د شیرشاه سوري خو نوګه سره راسویر سلو. نو پر موقع باندې بیا ګورو که خدای کول. معزالله خان وایي د بچه خان متعلق چې تا کوم کمنټ ورکړی دی هغه اتفاق نه سره لرم. نو دوسته حقیقت او رښتیا سره ترخی. دا رقم نور خان وایي ته د محمود خان چکزي ډریکولا او صادق اوزی ډریکولا پر دا باندې ولې نه غږېږي؟ نو دوستانو فرمایشونه بند دي. فن ټایم وایي د عمران خان په حمایت کې ویډیو جوړه کړه. زما بیخي زیات ویډیوګانې ریاست مدینه په حواله باندې ما جوړې کړي دي. عمران خان خو موږ سر او سترګې دي خو ظالمانو په جیل کې اچولی دي. انشاءالله شعر به راوځي. نور زاده وایي اسلامي انقلاب زنده‌باد، کمونیزم سوشلیزم مرده‌باد. نو دوسته د اسلام دغه ډیوه او دا چراغ به تل سره بلوو په ګډه باندې. اسفندیار خان وایي فیکټ اور فیګر باندې ولې خبره نه کوې؟ نو دوسته ته زما د تاریخ ته د کتلو زما خپل یو عینکې دي، خپله یو آینه ده، نه ته یې هغه نسې کتلی. جلات خان عارفال وایي مفتی محمود و بچه خان کورنۍ غداره ده. نو اتفاق سره لرم. دا رقم عبدالدردان وایي مولانا شیرانی خو خفیه ایجنټ دی، ته پر هغه ولې نه ګایېږې؟ نو په 1996 کې چې کله طالبان رالو ما په خپل اخبار کې یو کالم لیکلی دی چې په دا کوچلاغ په دا کوټه کې په پښین کې ډېره مشهوره سولو، د هغه نوم ولو طالبان کې ترانې. نو هغه یې واره ووایه. عایشه خان وایي آپ کहाँ سے ہو؟ کوټه پښین بلوچستان ایالت. در پېښور مې رښتیا خبره ده کندهار مې ډېر خوښ دی. اجمل خان وایي په د نقیب کلزی چې کوم جسمانی کوم حالت دی دا د زړه چې کوم وزن دی د هغه په مقابله کې هیڅ هم نه دی. نو دوست موږ ته خو د پښتنو دغه فلسفه را شول سوې ده، شاعرانو دا متاسفانه دغه حال راته شولی دی چې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې، وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې. نو ولې ورته ووایم؟ وینه خو وینه ده، ژوند دا رقم ژوند څه کومه؟ دا خو د خره او د خنزیر ژوند دی. سپینې سپینې به وایم. اسکر احمدزی وایي اولین کس یې چې حقیقت وایه.
کور دی ودان. بسم الله خان کاکړ صاحب زموږ د وطن یو ډیر مشر دی، هغه د خپل یوټیوب آی ډي څخه پر ما کمنټ کړی دی چې د لیش په اخلاق کې ګایږه او ولی خان بابا او بچا خان بابا خو په جیل کې تیر کړی دی، هغه ولې نستایه؟ نو جیل د چا د پاره تیر کړی دی؟ د اسلام د پاره، د قرآن د پاره تیر کړی دی، او که د کانګرس او د ګاندھی د پاره تیر کړی دی، که د اجمل خټک او د کمیونستانو دا رقم د ډاکټر نجیب او ببر کارمل او د کمیونستانو د پاره جیل تیر کړی دی، د قرآن د پاره جیل نه دی تیر کړی. دا رقم نو ډیر دوستانو چې دی هغه کمنټونه پر ورکړي دي، ښکنځاوې په لیکلي دي، بل دا حال دی. خو د حسین جان، عبدالحلیم ترین، راز مومن، آفتاب یاسین، ادریس احمد، یس ریلسټک، حذیفال بدر، غلام نبی، محمد صدیق، محمد ایوب نیازی، های خان، شبیر پاکتین، ولی محمد صفی، خان ولی، او دا رقم محمد صدیقی، شهباز گل، جمال خان، اشرف خان، احسان الله، ابراهیم خان، خوشحال خان، شیر شاه، دل پاکستانی، ام خان، سردار آغا، محمد خان، رسول ایچ، آغا محمد. دا رقم بیخي زیاتو کمنټونه پر وکړي دي. ستاسو د ګلانو د کمنټو یو جان مننه دوستانو. نن به راځم د نن پر موضوع باندې. ډریکولا، ابلیس، جاهل، لغړی، قاتل، ویشي، دویم ګورګین چې نوم یې دی جنرال عبدالرازق، په 1909 کې په بولدک کندهار کې پیدا شوی دی، خو کندهاریان یې وژل. مړ چا کوي؟ یو مجاهد ګلبدین ابو جانا چې د خپل کمانډر ولو په 2013 کال کې په کندهار کې چې جنرال مینر د انتخابات په حواله باندې د دوی سره میټینګ کوي، هلته د خپل چې دی هغه سپاهي د په کمان کې چې کوم موجود و باډیګارډ، هغه ټکان په وکړو، د انګریزانو په غیږ کې چې دی هغه مړ کوي، دورې یې دفن کوي. اوس د عبدالرازق چې دی هغه څوک ولو، د کوم ځاګي ولو دوستانو؟ د سپین بولدک ولو، د عصمت تسلیم د خاندان چې کوم لغړی محمد خان او د په خاندان کې د زوی دی چې پیدا سولو نه. دا رقم د په مدرسه کې ولو ملا صاحب ودت وویل چې عین او غین سم ووایه، د سم نسو ویلی نه. اخر ملا صاحب یو کوچني چپلا خوولی اور د بغار کولو پلار محمد خان لغړی لره ولاړی چې ملا صاحب ول هغه خپل یاران دوستان خپلوان ګرد سره کمان راوستلو، ملا صاحب ټیټ ډبوي په جماعت کې او به عزت یې کوي. داغه نتیجه دا ورسېدل چې دی مدرسې څخه فارغ سو، لغړیتوب یې شروع کړي او د پاکستان او د افغانستان پر بارډر ویش چمن پر بارډر باندې دالته د انجن او د ګاډۍ او د کاروبار یې شروع کړي، د کوټې پرې ګاډیانې او د انجن سر راوړلې او دالته چې دی لغړیتوب یې کوي، غلا یې کولې، پلار له چې دی هغه مال او نفقه راوړله نه، ناجایز شیان راوړل. نو دا رقم بیا د منصور کمانډر سره چې دی هغه ملګری سولو او منصور کمانډر سره ملګری سولو. طالبان چې په 1995 کې رالو، نو د منصور کمانډر په دا چې دی هغه دا ریګ لري ولاړلو، دی جن وتښتېدی نه، هلته منصور کمانډر ونیوی، دا پلار یې ونیوی، دا اکا یې ونیوی، دا نور یې ونیوی، هغه یې په ټانګ راوځړلو، چارماری یې کړلو. د ده سره یو دا کوچنی هلک ولو دغه عبدالرازق چې نوم ولو نه، نو هغه طالبان ولیلا یې کوي نه، طالبان نورزیان ولو، قبایل خلک ولو نه، ولیلا یې کوي. خو دا یو طالب را ولاړ سو شا د خواست په دا لم کې په دا پوست کې چې دی هغه په چاړه وولی نه. نو ګوره دا د عبدالرازق چې دی هغه داسې ګرځېد راګرځېد دا کندهار کې چې و هغه په دوره باندې لګیا ولو، نو همیشه به دی چې دی هغه دی ګوډ چلیدی. نو دا هغه د طالبانو چې په دا پوست کې د شا د خوا ولی ولو، نو دی دا ګوډ کېدی. نو دا رقم دی دا بیا د فدا محمد کمانډر چې امریکې کله حمله وکړه 9/11 بعد، بیا دا رقم د یو لشکر جوړ سو، د ګل اغا شیرزي په 2001 کې یو لشکر جوړ سلو. بیا نو دی چې دی یو ملګری سو د ګلستان سره، حالانکه دلته په کوټه کې اوسېدی، په اپشن کې د انجن او د ګاډیانو راوړلې، دا اوس هم د خلکو پیسې پر باندې دي نه. بیا دا ورلو ورور تادین ته وویل چې دا پیسې راکه، هغه نه ورکولې نه. نو دا رقم زموږ ګوا قرضدار دی نه، دا جنرال عبدالرازق.
نو دغه لغړی چې دی دا را روان سلو د ګل اغا شیرزي په فدا محمد کمانډر په د دې سر روان ولو او د طالبانو خلاف جنگونه وکړو. بیا خو نو تاسو در معلومه د تاریخ چې بیا د څنګه رالی در دا ځای پرې د پولیس سربراه جوړ سله. مطلب د سپایي عقل نه لري دا سړی، نه تعلیم یې 0.0 دی، یو سبق نه دی ولی، نه مدرسې له ولی، نه ګلستان او کودری او شرسولات یو شی هم نه دی زده، نه د لمونځ چې دی د لمونځ چې دی کوي دا هم پره نه وي زده. نو دی څنګه جرنل جوړ سلو؟ جرنل خو څوک جوړېږي یو ور به سیکنډ لیفټیننټ یې، بیا به کیپټن وي، بیا به چې دی برګیډیر یې، بیا به کرنل یې، بیا به جرنل یې. دی ډایرکټ څنګه جرنل سو؟ سبق یې نه دی ویلی، سکول یې نه دی ویلی، کالج یې نه دی ویلی، یونیورسټي نه دی ویلی. دی دا جرنل د کومې خوا سو؟ خو لغړیتوب یې کوي دلته نه. نو دی ځان ته جرنل شو کوي، نه شو سو چې چیف مارشل نه سو جوړ سو، چیف مارشل ایډمنسټریشن نه سو جوړ، یا یو حالانکه وزارت دفاع یې غوښتلو، ډاکټر اشرف غني سي ډېر زړه غوښتلی چې بای ماته د وزارت دفاع چې دی هغه زه ډېر شوقین یم، ماته راکړه. نه چې دا سړی ناجایز پر دا سیټ باندې کښېنستی او بیا دا بولتک کې د نورزي قبایل خلاف یې ولې خو نو د پلار نورزي قبایل طالبانو چې دی هغه وژلی و، هغه خو په راک وژلی و، د عصمت مسلم کمانډر ولو، نه ناجایز ولو. نو دا رقم د بدله جناح اخیستله نه. نو دا سړی را روان سلو د مدرسې څخه چې راووتی قاتل جوړ سلو. بیا هغه سره متل سو، په دا کندهار کې متل سلو چې ویلې او خلکو به ویلې یو بل ته چې خپل بچی د مدرسې څخه مه راباسه کنه عبدالرازق به جن جوړ سي، دا یو پیغور جوړ سلو. نو بیا په 2018 کې دا ګلبدین یو مجاهد راپورته سلو او دی چې دی هغه ټکان په وکړلو او دی چې دی هغه مړ کړي، د انګریزانو سره به شناختو دا سیستم درلودی. بیا دا قبایل را ولاړ سلو، د ورور تادین چې دی هغه د پر ځای باندې کښېنوي. نو تادین او د خاشه پهلوان څه فرق دی؟ خاشه پهلوان به مرور دا ویډیوګانې خو ته د خاشه پهلوان غلیدل چې د به ویلې یو طالب یو ملا وژل داسې دی لکه 7 دانې شورویان چې مردار کې. دومره په اسلام سپکاوی کوي، دومره چې دی هغه د اسلام او د طالبانو د ملایانو چې دی هغه سپکاوی کوي. دغه ملا ستا په غوږ کې چې دی هغه اذان در کړی دی، دغه ملا تا ته سبق در ښولی دی، قرآن او حدیث په چا مسلمان کړی، خو دغه ملا لاره لیکه در ښولی ده. نو تعدین پهلوان او خاشه پهلوان دوی هم را روان سي وروره لګیا و د اسلام او د طالبان خلاف چې دی هغه یې خبرې کولې. د عبدالرازق چې دی هغه 3 ماینې دي، یوه پټه ماینه د هغه اوس هم ګرځي او راګرځي چې ما ته حق راکړه، دا تعدین چې دی هغه یې حق نه ورکوي. 14 بچیان یې دي، هلکه ته دا 14 بچیان څه به کوې؟ د مرغیانو پلیټفارم دی جوړ کړی دی چې دومره بچیان چې دی هغه راباسي، ګسه فیکټري جوړه کړې ده. سیګریټ اسکوي، کم سیګریټ اسکوي؟ ډینل سیګریټ اسکوي. نه د انګریزانو د فرنګیانو یو غلام ولو، غلام ابن غلام ابن غلام ولو، خر ابن خر ولو. شراب محفل کې به د انګریزانو سره به ناستلو، شراب و محفل به دا ستاسو ویني نه، ویسکیانو دا شیان به یې کول نه. لمونځ څه دا دی فارغه وله، نه امنیت چې و هغه به مایزې به ځان ښکاره کوي چې زه دایم لمونځ کوم. لمونځ هم د ګوټو سره کوي. دا وګوره دا د ګوټو سره، هلکه پر مسله باندې د ګوټو سره ولاړ یې ټیک دی، دا رقم په حالت جنګ کې د ګوټو سره فوجیانو ته دا فتوا سته، لیکن ته خو سمدستي ناستې ورور. او چې کله به د لمانځه څه فارغه سو پر هغه مسله به ناست و، موبایل به یې راویستی، په موبایل کې به دا آذربایجاني یو سندرغاړی ده که ایراني سندرغاړی ده، ګوره څه بلا ده، دا ګوګوش هغه نو من آمدن بیاشتان بیا دورې کول، یو واره به سترګې دی واړولې، بیا بیا دی واړولې، دا بیا په موبایل باندې کتل. انور به ورته ولاړو، د به ډینل سیګریټ وڅکوي او ګوګوش چې دی د هغه سندرې به د کتلې ډېر شوقي و، د سلپیانو ډېر شوقي و، د کښیانو سره چې به کښېنستی کور ته بس خالي سلپیانې چې به دې اخیستلې، د کراټې ډېر شوقي ولو. او د هلکانو ته به ویل ولې موبایل ونیسئ، زه به د ځواني کې به ویل نه، زه به داسې والوزمه، بیا به ته زما
تصویر واخلي نه په افغانستان کې د نورزیو د ادوزي د جنگ سبب دغه بدبخته ولو موږ خو مسلمانانو یو بل ته احترام سره ورکوو نه خو دغه بدبخته چې دی هغه د نورزي خلاف قبایل خلاف چې دی هغه پروپاګاندا به کوله او بدلې بجنا اخیستلې 1,000 طالبان 1,000 کنداریان اسلامي طالبان دا په کندهار کې غایب دي میسنګ پرسن دي ګسه پیدا کیږي نه څوک په ریګ کې پیدا شي څوک چیرې پیدا شي څوک چیرې پیدا شي لاس تړلی ظالم هغه جنرال مبین خو ویډیو تاسو به لیدلې چې د چې کله طالبان د کندهار او د خوا ولیدل او دی چې دی هغه د منځ ووتی نه نو جنرال مبین ولاړی د دغه زندان د حبس د تشدد د بربریت ځاګیانې وټوله جهان ته چې دی هغه ورښکاره کولو نه خبره داسې ده د کرپشن بادشاه ولو په دا ویش بارډر باندې ټیکس محصولات پیسې په دوبۍ کې د اسانو کاروبار درلودي دا ګوره اسان یې خوښ ولو د بم دی خندل د غاښونه د دغه نقلي دي دا اصلي نه دي دا په دوبۍ کې لګولي دي غاښونه نقلي دي دا بیا د آس غاښونه دي د آس ډېر سر لګېدل په دوبۍ کې دا جوګي نه دي د آس چې بیا منډې وي بیا شرطونه پر لګي جواري او پیسې او نه د خمار پیسې ولې او مفتي پیسې وي ډالران وي ډالري جنګ ولو نو خود به په دوبۍ کې په ابوظبي او په شارجه کې به دی په آسو باندې لګولې ناجایزه د افغانانو پیسې به دي دغه ته راخوړلې نه آس یې ډېر خوښ ول د آس د غاښو هېڅ فرق نشته دواړه نقلي ولو نه د رشید دوستم سره ملاقات کړی رشید دوستم چې 2,500 طالبان په دشت لیلا کې مسلمانان شهیدان کولو دا قاتل چې دی د سره د ملاقات وزلو دا ویني تاسو سره داسې روغبړ سره کوي چې رشید دوستم وا ته خو ډېر ښه مارشل یې هغه ول ته خو هم ډېر غټ قاتل یې په کندهار کې ماشاءالله راسه چې روغبړ سره وکړو پر دنیا باندې نه سبق نه تعلیم یو دسخط چې و هغه بل چا ورشه زده کړی و چې دا رقم دسخط کوه دا ظالم خپل انجام ته ورسېدی په تن باندې جګ په بدن باندې ډنګر او په پوستین کې تور مخ دا د حسد په اور کې داسې تور مخ یې جوړ کړی دی ولې دی به حسدناکه ډېر ولو نو دوستانو دغه ظالم دا خپل انجام ته ورسېدی چې ګلبدین لکه په پاکستان کې نه ولو چې دلته یو ګورنر د پنجاب د قایدانیانو د کافرانو ډېر ملګري به کوله ګورنر سلمان تاثیر چې خپل ګارډ چې دی هغه بیا ووښتي دا رقم ده به هم دومره ظلمونه کول چې دا ګلبدین دغه مجاهد رالی په ډېره په هوښیاري باندې د په کمانډ کې چې دی ځان یې ځای کوي او چې موقع ورنه لاسه دی انګریزان او د ملګري ټوله چې دی هغه یې چرمارۍ کې ټول یې ختم کړلو نو ته چې قاتلان دا دومره کندهاریان دومره مسلمانان مړه کوې شهیدان کوې نو خدای به هم تا ته چې دی ستا انجام عبرتناکه ساتي دی چې کله دلته د دې دنیا څخه په هوا کوي وړاوې کوي نه نو انګریزان خوا دې وتښتل دلو دی یې دلې پاته کوي نو په دا کوټه په دا سیمه کې غیبانه نماز جنازه ورته وسوله دا تاسې وګورئ دوستانو دا د ابلیسي قوت او د اسلامي قوتو جنګونه خو د همیشه جاري دي کله چې فرشتو دا وویل چې دا انسان مه جوړوئ خدای دا پر مځکه باندې فساد وکړي نو په هغه فسادیانو کې دغه جرنل عبدالرازق قاچاقزی هم ولو چې ډېر غټ ټک و ډېر لغړی ولو ډېر قاتل و ویشي ولو بربریت یې چې دی هغه په علاقه کې خپور کړی ولو ګرد کندهاریان ګرد مسلمانان جنتنګ ولو او د ویلې وزارت دفاع به ماته میلاو سي راسه چې د پاکستان په ضد باندې بیانونه ورکمه چې د اشرف غني به ماته چې دی هغه دغه وزارت دفاع راکړي دغه ارمان یې قبر ته ورسوي مزار یې په کندهار کې موجود دی خو طالبانو پر مزار باندې ګارډ نیولي دي چې حفاظت یې وسي چې دی نه ډاکټر نجیب رقم یا د عصمت تسلیم مسلم رقم خلک یې د قبر راوباسي بې عزتي یې وکړي نه نو حفاظت چې دی دا خو د طالبانو د دوی سره شک کړی دی خو د دې وړ دی چې څوک یې دا په ټانګ باندې دا مزار چې دی هغه وروړاو کړي ولې د څومره ظلمونه یې کړي دي څومره بربریت یې کړی دا جاهل ابن جاهل ولو د مدرسې څه چې بچیان راباسي ای مور و پلار تاسو ته وایم دا د
ملا چپلاخه دا د استاد چپلاخه باید چې هر طالب علم برداشت کړي، کنې دا رقم جاهل به جنجوړ سي لکه عبدالرازق جرنل. نو دوستانو د شیطانی چهرې به تاسو ته درښیو انشاءالله تعالی پر روان دور کې به یو بل نوې شیطانی چهره ډریکولای چهره و تاسو ته در معرفي کمه. خو د دې څخه مخکې تاسو د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا نوې ویډیو اول د واره در تاسو در ورسیږي. ستاسو د کمنټو ډیره شکریه. یوټیوب ماته ایمیل راستي چې ستا ویډیو خلک ډیر خوښوي او په واتس اپ کې یو بل ته لینک کاستي. ان شاء الله تعالی را روان ویډیو کې به د یو نوې شیطانی چهرې سره به ستاسو په چپړ کې حاضر سمه. حاضر دم ما نقیب کلزی ته راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.